بلکې په روایاتو کې راځي یو وخت کې یو صحابي د نبی علیه الصلاة والسلام سره په دسترخوان ناست ده، په چپ لاس باندې خوراک کوي. د الله پیغمبر ورته وایي کل بیمینک، په ښي لاس باندې خوراک کوه، په چپ لاس خوراک مه کوه، ځکه دا ادب ده د اسلام. خوراک خو ښه شی ده او ښو شیانو کې ښی لاس استعمالېږي، نو په ښي لاس خوراک کوه. وایي ده ورته وویل په جواب کې د تکبر د وجې نه د ده دا فکر و چې نبي علیه الصلاة والسلام دې ما توهین کوي د دې سړي، نو د تکبر او د غرور د وجې نه وایي ورته ویل چې مستطاعتو، د الله پیغمبر زه طاقت نه لرم چې په ښي لاس باندې خوراک وکړم، مریض یم، ښی لاس مې کار نه کوي. وایي نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې مستطاعت لستطاعت، الله خو دې د دې نه وروسته دې تا دا د لاس طاقت ختم کړي، الله دې هېڅ توفیق نه درکوي. وایي د الله پیغمبر دا ښېرا ځکه ورته وکړه، خپله نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ده دا خبره د کبر د وجې نه وکړه، د تکبر او د لویي د وجې نه یې وکړه. په همدې روایت کې راځي فما رفعها الا فی، د دې نه وروسته په ټول عمر کې د بیا خپلې خولې ته دا لاس پورته نه کړي، لاس یې وچ هماغه جګ کې وچ، د معمولي ګڼل په کار نه. د دې نه دا معلومه شوه که څوک سوال وکړي چې نبي علیه الصلاة والسلام خو کله هم د خپل ځان انتقام په دې دنیا کې نه ده اخیستی، بلکې چا که زیاتی هم ورسره کړی د دې په ځای باندې چې د انتقام ترېنه واخلي دعا یې ورته کړې. نو دلته نبي علیه الصلاة والسلام څنګه به دعا دغه کس ته کوي چې لستطاعت، الله دې آینده تا ته توفیق نه درکوي. د دې جواب دا ده چې دلته دغه کس د غرور او د تکبر د وجې نه د نبي علیه الصلاة والسلام تکذیب وکړه او د نبي علیه الصلاة والسلام د حکم مقابله یې وکړه، او د کبر د وجې نه د نبي علیه الصلاة والسلام تکذیب کول او د حکم مقابله کول، په دې سره سړی مستحق د جهنم ګرځي، مستحق د دوزخ ګرځي. نو د الله پیغمبر په ده باندې شفقت وکړه چې د دې په ځای چې په دوزخ کې دی بیا سوځي، دلته باید په دې دنیا کې دته عذاب میلاو شي، دلته یې دته ښېرا وکړه. دا شفقت و د رسول الله. که دا ښېرا یې نه وی ورته کړې خو دی خو ابدي تباه و، دی بیا مستحق د جهنم و. نو د دې په ځای باندې چې دی جهنم ته لاړ نه شي، دلته د ده دپاره دا د دنیا عذاب خوښ کړ چې مه کوه، دا د دنیا عذاب دې ورته ورسېږي، په دې سره خو به 2 فایدې وشي، یو خو به د جهنم نه بچ شي، او بل به آینده کې خدای پاک ده ته د نیک عملو توفیق ورکړي، توبه به وباسي، بیا به دې داسې کار نه کوي. نو په دې وجه باندې ده ته څه وکړه؟ بددعا وکړه. دا د ده په باره کې بددعا کول دا هم د رسول الله شفقت و. نبي علیه الصلاة والسلام په موږ او تاسې باندې ډېر زیات حق لري، ډېر زیات مهربانه پیغمبر موږ او تاسې لرو، ډېر زیات شفقت یې ده په موږ او تاسې باندې. او دا طریقه د اولیاو ده، د بزرګانو طریقه دا ده چې کله دوی ته څوک دوک ورسوي، تکلیف ورسوي، نو هغوی بیا په دې دنیا کې د تا نه انتقام اخلي، هلته دې نه پرېږدي چې په آخرت کې بیا تا ته خدای پاک عذاب درکړي. دا د اولیاءالله طریقه هم داسې را روانه ده. چا چې د ما یو سنت را ژوندی کړو، داسې سنت چې له ما نه وروسته مړ سوی و، خلکو عمل ورباندې پرېښی و، خو ده را ژوندی کړ، فإن له من الأجر مثل من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيئا. الله رب العزت به دغه کس ته دومره اجر ورکوي څومره چې بیا آینده کې په دې سنت باندې خلک عمل کوي، خو د هغو خلکو اجر به هم نه کموي آینده کې چې څوک په دې عمل کوي، د هغو اجر به هم ورته رسېږي او ده ته به خپل اجر هم خدای پاک ورکوي، ډبل اجر به خدای پاک ورکوي. نو دا دلیل شو د دې لپاره چې په سنت باندې عمل کول ځکه ضرور ده چې په دې کې اجر او ثواب ده، خدای پاک ما ته په دې سره اجر او ثواب راکوي. د دې نه ما سوا د نبي علیه الصلاة والسلام په سنت باندې عمل کول دا د دې وجې نه هم ضرور ده چې د دې په وجه باندې معیت د رسول الله حاصلېږي. څوک چې د سنتو سره مینه ساتي، څوک چې په سنتو عمل کوي، د قیامت په ورځ به دا کس د رسول الله سره وي. حضرت انس ته فرمایي، وای ای بچیا، انس ته فرمایي، دی خادم و، وای کله هم چې ته سحر راویښېږي یا کله چې ته ورځ تېره کې ماښام کې، نو دا زړه دې له غیش نه خالي که، زړه کې چاته کینه او بغض او حسد دا شی مه ساته. که چېرته دا کولی شي دا کار وکړه، بیا ورته وایه وای دا د ما سنت ته، دا زه چې څه درته وایم دا د ما سنت ته. او څوک چې د ما له سنت سره محبت کوي فقد احبني، هغه له ما سره محبت کوي، ومن احبني کان معي فی الجنه، او څوک چې بیا له ما سره محبت کوي هغه به له ما سره په جنت کې. د دې دا مطلب ده چې د نبي علیه السلام سره به خواته په جنت کې. د دې داسې مثال ده لکه یو غټ سړی ده، د رتبې له نګاه نه غټ سړی ده، په یو هوټل کې یو وطاق نیولی هلته اوسېږي،
خو هغه په اوچت منزل کې ده او ته په لاندې منزل کې ته هغه وطاق کې یو وخت واخلې ته هلته اوسېږي نو بیا د تا لپاره دا ویل صحیح دي چې زه هغه له پلانکي سره په هوټل کې اوسېدم نو په جنت کې به د یم ورسره وي نبي علیه الصلاة والسلام خو په خپله مرتبه وي خدای به په خپله مرتبه کې خو په جنت کې به ورسره وي تاسې که دلته سوچ وکئ نفس د محبت د وجې نه د نبي علیه الصلاة والسلام معیت میلاویږي چې څوک یې مازې د سنت سره محبت کوي خدای پاک دی په جنت کې ورسره یو ځای کوي یو څوک بیا چې د ده په سنتو عمل کوي سبحان الله دغه بیا څالي صرف د محبت د وجې نه خدای پاک دا نبي علیه الصلاة والسلام وایي ته به له ما سره او که د ده د سنت سره د محبت هم کو او بیا د عمل هم په کو الله اکبر نو بیا به ډېره لویه مرتبه وي دا معمولي ګڼل نه دي پکار محبت د رسول الله د صحابه و محبت د سنت سره به عجیب محبت کاو یو صحابي د حضرت ربیعه نومیږي دا د نبي علیه الصلاة والسلام خادم ده دی به د ورځې او د شپې د نبي علیه الصلاة والسلام سره و د تهجدو په وخت کې به دته اوبه برابرولې دا او دا څه په 3 کال هجري کې دا صحابي وفات شوی یو وخت کې د شپې د تهجد وخت د نبي علیه الصلاة والسلام ته د اوداسه اوبو لوټه او کوزه موزه دا شی ورته برابروي نو نبي علیه الصلاة والسلام د ده د خدمت ډېر خوند ورکړ ورته وایي ای ربیعه وایه څه شی غواړې دعا درته وکړم هغه صحابه ول هغه خو پوهېدل هغه ورته وایي ای د الله رسوله یو شی هم نه غواړم خو یو شی در نه غواړم د تا رفاقت او د تا ملګرتیا په جنت کې دا غواړم بیا ورته وایي نور وایه بل فرمایش کې وکړه دا خو به هسې وي ته بسې نه ما سره په جنت کې یو ځای بل فرمایش وکړه بل خواهش وکړه بیا ورته وایي ای د الله رسوله بل خواهش نه لرم همدغه مې خواهش ده چې زه دا غواړم چې په جنت کې د تا سره یو ځای یم د تا رفاقت او د تا ملګرتیا ماته حاصله سي دا زه غواړم دویم ځل هم همدا ځینې غواړي بیا نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وایي که ته دا غواړې نو د ما مدد وکړه په زیاتو سجدو سره یعنی په دنیا کې زیات منځونه کوه زیاتې سجدې لګوه بیا به د دغه په وجه باندې ته له ما سره په جنت کې یو ځای ته به د ما ملګری ته به د ما رفیق د ما معیت به تا ته بیا حاصل وي هغه صحابه ول د هغو په ذهنونو کې بل شی نه ول هغو دنیا نه غوښته هغو رتبه او مقام شی نه غوښته هغو مقصد صرف د رسول الله رفاقت و د هغوی مقصد صرف د رسول الله ملګرتیا وه که نه په دې وخت کې چې هر څه ورته ویلې وی دعا قبلېدله هر څه ورته ویلې وی دعا یې ورته کړې وه خدای پاک دنیا هم ورکول هر څه یې ورکول خو د دوی په ذهن کې ماسې وه د نبي علیه الصلاة والسلام د ملګرتیا نه بل شی نه و په دویم ځل هم دا ورته وایي چې یا ای پیغمبره د تا ملګرتیا غواړم د تا رفاقت غواړم د تا معیت غواړم به هر حال په سنتو باندې د عمل کولو دپاره یو دلیل هغه هم دا ده چې دا ذریعه د محبت ته په دې سره د نبي علیه الصلاة والسلام سړی محبوب جوړیږي او بیا به د دې وجه باندې سړی د نبي علیه الصلاة والسلام سره په جنت کې وي معیت ورته حاصلېږي دا یو بل دلیل د دې نه ما سوا په سنتو باندې عمل کول دا د نجات ذریعه ده او د اعمالو د قبلېدلو معیار ده که غواړې چې عمل دې قبول شي که غواړې چې د جهنم نه نجات درته پیدا شي نو د نبي علیه الصلاة والسلام سنت کوه امام زهري رحمه الله فرمایي وای نجات دا د نبي علیه الصلاة والسلام د سنتو په سنتو باندې د منګولو په ښه کولو کې ده چې کله کلکې منګولې ورباندې خکې کې نو بس بیا تا ته نجات میلاو شو سفیان ثوری رحمه الله فرمایي وای د هیچا خبرم قبوله نه ده تر څو پورې چې عمل نه یې کړی یو خو ویل دي یو په عمل کې راوستل دي نو تر څو دي چې عمل نه یې کړی هغسې ویل هېڅ فایده نه کوي بیا وایي دا عمل او دا شانته قول دا بغیر د نیت نه قبلیږي چې نیت کې سم نه وي بیا وایي نیت د انسان عمل د انسان قول د انسان دا درې سره چې سمیږي د هغه وخت کې سمیږي چې کله سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پیروي وي که د ده د سنتو پیروي دې کوله د خپل عمل دې د ده د سنتو موافق او مطابق کو نو بیا دې خبره هم قبوله ده بیا دې عمل هم قبول ده بیا دې د الله په نسبت باندې نیت هم سم ده هر څه به دې بیا قبول دي او که د ده د سنتو نه دې شاړوله د ده د سنتو نه دې مخ اړو نو بیا دې نه خبره اعتبار لري نه دې عمل قبول ده نه دې بیا نیت اعتبار لري دا سفیان ثوری رحمه الله فرمایي دا شانته امام مالک صاحب فرمایي وای د نبی علیه الصلاة والسلام سنت وای دا داسې مثال لري لکه د نوح علیه الصلاة والسلام کشتۍ څوک چې د نوح علیه الصلاة والسلام په کشتۍ کې ناست ول هغوی ته خدای پاک د غرقېدلو نه نجات ورکړ څوک هم چې دغه د سنتو په کشتۍ کې کښېني
څوک هم چې د نبي علیه السلام په سنتو باندې عمل شروع کړي بس خدای پاک به د ته نجات داسې ورکړي لکه څنګه د حضرت نوح علیه السلام په هغه کشتۍ کې چې کوم خلک ناست وي هغو ته ورکړی همداسې نجات په خدای پاک ورکړي. امام مالک رحمه الله دا خبره کوي. د دې نه ما سوا بېشماره نور دلایل هم په دې باندې شته دی چې د نبي علیه السلام سنت دا معمولي ګڼل نه دي پکار، دا ډېر مهم دي، دا ډېر ضروري دي، باید په دې باندې سړی عمل وکړي. بلکې یو دلیل دا هم کېدلی شي وایي دا دین چې کله ختمیږي هله به ختم شي چې کله په سنتو باندې عمل پاتې شي، چې کله خلک په سنتو باندې عمل پرېږدي بس دا به بیا ذریعه د دې جوړه شي چې دا به ورځ په ورځ باندې دین ختمیږي. عبدالله ابن الدیلمي یو عالم تېر سوی هغه فرمایي وایي ان ذهاب الدین بترک سنه، دا دین چې ختمیږي په ترک د سنتو باندې. نن ته سنت پرېږده سبا به خدای پاک بیا د دې په سزا کې د فرض او د واجبو کولو توفیق هم خدای پاک نه درکوي. دا یوه قاعده ده. بلکې یو عالم فرمایي وایي څوک چې سنت نه کوي په سنتو باندې عمل نه کوي خدای پاک به یې د فرضو نه محروموي، او چې د فرضو نه محروم شي یو وخت به بیا راشي د الله تعالی د معرفت نه به محروم وي، بیا به د الله د وجود نه انکار کوي، بې ایمانه به د دې دنیا نه ځي. نو سنت تاسې معمولي ګڼل نه دي پکار. د نبي علیه السلام سنت دا مهم شی ده او په دې باندې عمل کول دا ډېر زیات ضروري او دا ډېر زیات فواید لري. د هغه فایدو نه یو فایده یې دا ده چې په دې سره محبت د الله رب العزت سړي ته نصیبېږي. دا د معمولي خبره ده چې د الله په نزد محبوب شي. دویمه فایده یې دا ده نصرت ته الله له طرفه راځي. که تا د نبي علیه السلام په سنت باندې عمل کوو په یو مشکل کې ګیر وې نو بیا به د دې سنتو په برکت سره خدای پاک د تا سره مرسته کوي. دا ثابته خبره ده، الله به د تا سره کومک کوي. بله فایده یې دا ده چې په دې سره دعا قبلېږي. څوک چې په سنتو باندې عمل کوي او خدای ته لاس پورته کړي دعا یې نه رد کېږي، او څوک چې سنت پرېږدي د نبي علیه السلام او بیا دعاګانې کوي او بیا شکایت هم کوي چې دعا مې نه قبلېږي، نو ته خو یعنې د نبي علیه السلام سنت په ځای کړه. د الله د پیغمبر سنت په ځای کول دا سبب ده د دې لپاره چې په دې سره به د بنده دعا قبلېږي. دا معمولی فایده ده، دا یوه بله لویه فایده ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه څوک ده که چېرته وایي د ده اعمال په یوه تله کې واچوي نیک اعمال او دا د ټولو مسلمانانو اعمال نیک اعمال په بله تله کې واچوي د ده اعمال ترې نه درنېږي، دومره لویه مرتبه یې ده. خو حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرمایي وایي زه په ځان ډارېږم که چېرته د نبي علیه السلام سنت پرېږدم ان ازیغه زه به د لارې نه خطا سم، زه به کوږ سم. حضرت ابوبکر غوندې شخصیت چې ډارېږي نو ما ته به څنګه ونه ډار. نو که ما ته په سنتو باندې عمل پرېږدي او ما ته په سنتو عمل ونه کړو نو ایا ما ته نه څه کېدلی؟ خامخا ابوبکر غوندې شخصیت چې دا خبره کوي او هغه د دې نه ډارېږي چې په سنتو عمل کول پرېښودل دا سبب د زیغ کېږي، دا سبب د کوږوالي کېږي، نو ما ته خو زیات ډار پکار ده چې د دې نه باید یو سړی وډار شي چې داسې نه چې زه د سنت پرېږدمه د دې د وجې نه خدای پاک ما د دې دین نه مې واړوي، د هر څه نه مې واړوي. دا ډار لکه ابوبکر چې درلود ما ته یې باید 100 چنده 1000 چنده باید یې ولرو، ځکه د ما د تا مرتبه خو ډېره وروسته ده. هغه صحابي و، هغه بیا د نبي علیه السلام نږدې او قریب صحابي و او سنتو ته په سپک نظر نه دي کتل پکار. بعضې خلک وي نو دی بعضې وخت کې اعتراض کوي چې دا واړه واړه شیان په ښي لاس باندې ډوډۍ خوړل، د جومات نه چپه پښه دې باندې ایستل، ښۍ پښه دننه کول، دا دعا ویل، دا کول، نو دا خو واړه واړه شیان دي. داسې په تحقیر امیز انداز هغه باندې نظر باندې ورته ګوري، دا ډېر خطرناک دی. موږ دې تاسې د فقه کتابونو راخیستي. څوک چې د نبي علیه السلام سنت ته په تحقیر او په توهین سره وګوري فقد کفر، هغه د اسلام نه ووت، کافر. د نبي علیه السلام یو کار هم وړکی نه ده. د الله د پیغمبر هر کار غټ ده، هر حکم عظیم ده، هر سنت لوی ده. که تا ته په ظاهره باندې ډېر کوچنی ښکارېږي چې په ښي لاس باندې ښه کارونه کول، په چپ لاس باندې بېکاره کارونه کول، دا به تا ته ډېر معمولي ښکارېږي، خو دا په حقیقت کې ډېر لوی ده. دې ته به معمولي نه وایه. صحابه مبارک راځي حضرت حذیفه رضی الله عنه کله چې ایران فتح کړ د کسرا بادشاه د خپل دربار ته راووت، کسرا په خپله دی راووت، نو بیا په دې دربار کې مېلمستیا ورته کړې وه، مذاکره یې ورسره کوله، مذاکرات یې ورسره کول.
نو په دې وخت کې حضرت حذیفه د نبی رسول الله صحابي ده حضرت حذیفه ډوډۍ راواخیسته او ګولۍ راواخیسته هغه ترې نول وې د په دسترخوان باندې نو د سکې دواره لاس کشي که او راواخیسته سنت هم دا د چې کله ګوله در نول وې د دغسې مه پرېږده ضایع کوه ما دا اسراف کې راځي بېرته یې راواخله او ویې خوره نو خوا کې یو کس ناست هغه ورته وایي پیدا مه کوه دا کار مه کوه ته خو دلته د ډېرو لویو خلکو په دسترخوان ناست دي د کسرا په دسترخوان ناست دي دا به وایي چې دا څومره نادیده ده ډوډۍ ځینې ولوېده ګوله ځینې ولوېده بېرته یې راواخیسته حضرت حذیفه د نبی علیه الصلاة والسلام صحابي ده اخر عجیب جواب ورکوي ورته وایي أترك سنة نبي أترك سنة محبوبي لهؤلاء الحمقاء آیا دغه کمقلانو د وجه نه به د خپل محبوب سنت څه پرېږدم هېڅکله امکان نه لري چې د یو کمقل او د یو بېوقوف انسان د وجه نه زه د خپل پیغمبر او د خپل محبوبه سنت پرېږدم داسې نشي کېدلی دا د صحابه شان هغوی په سنت باندې د خپل ځان او مال د هر څه نه تېرول هر څه قربانول او معمولي یې نه ګڼل او عار او شرم یې نه ګڼل نو موږ تاسو ته هم داسې پکار ده څومره معمولي سنت چې وي که تا ته معمولي ښکارېږي هغه په حقیقت کې معمولي نه وي چې نبي علیه الصلاة والسلام تا ته د یو شي حکم وکړي د نبي علیه الصلاة والسلام فرمان وي د هغه وینا وي نو بیا هېڅکله هم ته معمولي مه ګڼه دا معمولي هېڅکله نشي کېدلی یو صحابي د نبي علیه الصلاة والسلام د سنت د په جای کېدلو په وجه باندې یوه ډېره لویه قرباني ورکړه روایاتو کې راځي دا ویښتان دوه طرف ته اړول دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت دی د ده دا ویښتان داسې ببر و په ویښتانو په منځ کې لاره نه جوړېده نو د ده دا ډېر ارمان و چې څنګه به دغه سنت ته نبي علیه الصلاة والسلام زه په ځای کړم ډېر کوشش به یې کاوه خو نه کېده اخر کې یو سیخ راواخیست او په اور باندې کېښود ښه یې ګرم کړ او بیا د دې سر په منځ باندې داسې کېښود او دا د سر د منځ پوستکی ورباندې وسو او یوه لاره پکې جوړه شوه چا ورته وویل ځان ته دې عذاب ورکړه دا دې ولې وکړه وایي نه کم از کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خو به مې مشابهت راسي نو په دې خاطر باندې دغه تکلیف ته هم زه ځان ورکوم خو چې د نبي علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې عمل په جای شي دا د صحابه وشان او موږ او تاسې یو طرف ته د دې دعوه لرو چې موږ د نبي علیه الصلاة والسلام سره مؤمنه ساتو د نبي علیه الصلاة والسلام سره عشق او محبت ساتو خو بل طرف ته بیا د ده په سنتو باندې ما ورته عمل نه کوو دا دعوه باطله دعوه ده د تا دا دعوه به هغه وخت کې حقی د تا دا دعوه به هغه وخت کې فجی وي چې ته د نبي علیه الصلاة والسلام د وړوکي سنت نه ونیسه تر غټو سنتو پورې په هر سنت باندې ته عمل وکړي او د نبي علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې عمل کول دا ګوره ګران کار د معمولي کار نه ده مجدد الفساني صاحب یو ځای وایي نفلي عبادت کول وایي اول کې لږ سخت وي وروسته سړی ورسره عادت شي دا دومره سخت کار نه ده خو هر کار د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو مطابق کول دا ډېر ګران کار دی دا څوک نشي کولی امام غزالي رحمه الله فرمایي وایي که چېرته یو کس داسې و چې په هوا کې روان و یا د اوبو په سر باندې روان و خلکو ته کرامت ښکاره کاوه یا د اور په منځ کې ولاړ د خو سوځي نه خو بل طرف ته فرض پرېږدي سنت پرېږدي او دې دعوه لري چې دا د کراماتو خاوند دی دا دعوه وایي د باطله ده دا استدراج ده د الله له طرفه دا هېڅکله د ده صحیح دعوه نشي کېدلی دارنګه ابو یزید بسطامي رحمه الله فرمایي وایي ما د خپل نفس د علاج دپاره 10 کاله کوشش کړی چې خپل باطن مې اصلاح کاوه خو په دې 10 کلو کې دغه کار ما ته ډېر سخت تمام شوی چې هر کار به د څنګه د سنتو مطابق وکړم دا ډېر سخت کار هر څوک یې نشي کولی نو که څومره سخته خو دومره زیات فواید لري دومره زیات حکمتونه پکې پراته دي که چېرته تا د نبي علیه الصلاة والسلام د سنتو خیال ساته هغه که سنن مؤکد وي که غیر مؤکد وي هغه که په هر شي کې وي که په عباداتو کې وي که په خوراک او څښاک کې وي که په ولاړ او ناسته کې وي که د خلکو سره په تعامل کې وي که په اخیستلو او خرڅولو کې وي په دې ټولو شیانو کې که چېرته د تا مقصد د نبي علیه الصلاة والسلام سنت و او د هغه تابعداري دې کوله نو بیا به انشاءالله په دې دنیا کې خدای پاک تا ته ښه ژوند درکوي ښه زندګي به درکوي او د الله پیغمبر محبوبیت هغه به هم درته میلاویږي د الله په نیز به هم محبوبي د نبي علیه الصلاة والسلام معیت به میلاویږي دعا به دې په دې دنیا کې قبلیږي دا ډېر فواید مخکې چې ما بیان کړه دا هر څه چې درته رسېږي بیا به د نبي علیه الصلاة والسلام د سنتو په برکت سره رسېږي او که سنت یې معمولي ګڼل او یا دې ویل چې پرېږده خو سنت یې راځه پرېږده نو بیا به نن خو به سنت پرېږدي د دې سزا بیا دا ده چې خدای پاک سبا تا ته د واجباتو توفیق نه درکوي واجب در نه پاتې کېږي علما هم داسې لیکي
بیا چې واجبات پرېږدي بیا به فرایض پرېږدي، بیا چې فرایض پرېږدي یو وخت کې به د الله د معرفت نه خلاصي، د الله د وحدانیت ته به بیا انکار کوي، دنیا نه به همداسې بې ایمانه ځي. الله دې موږ او تاسې له دغسې حال نه وساتي. سنت د نبي علیه الصلاة والسلام اقوال، افعال، اخلاق او سیرت دا د دې نه عبارت ده. قول د رسول، کار د رسول، حکم د رسول، اخلاق د رسول، سیرت او طریقه د رسول، بس دا په ځان کې راوستل، په دې باندې عمل کول، هم دې ته ویل کېږي سنت. د قرآن عظیم الشان احکام چې دي ډېر مجمل دي. قرآن کې د لمانځه په باره کې راځي واقعي مسوله، خو دا به تاسې کې پیدا نه کړي چې د ماسپښین دومره رکعت، د مازدیګر دومره رکعت، دومره فرض، دومره سنت، دا شی نشته. خو د قرآن دا د اجمال وضاحت چې کوي، دا د اجمال شرح چې کوي، هغه څوک کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. په قرآن عظیم الشان ډېر احکام داسې دي چې په قرآن عظیم الشان کې نشته، خو نبي علیه الصلاة والسلام ما ته وایي چې دا حلال ده او دا حرام ده او دا جایز ده او دا ناجایز ده، په دې عمل پکار ده، دا فرض ده، دا واجب ده، دا سنت ده، دا فضیلت ده، دا مستحب ده. دا کار چې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته بیانوي. بنابر په ډېرو دلایلو باندې دا خبره ثابته ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام په سنت باندې عمل کول ضروري دي، ضروري. دا د ډېرو دلایلو نه ثابته خبره ده. او د نبي علیه الصلاة والسلام سنت ډېر یو مهم کار ده، ډېر یو مهم. علماو په دې کې ډېر دلایل راوړي. د هغه دلایلو نه یو دلیل چې د نبي علیه الصلاة والسلام سنت باندې عمل کول ولې ضرور دي، یو دلیل دا ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام په سنت باندې عمل کول دا د نبي علیه الصلاة والسلام اطاعت ده. او د نبي علیه الصلاة والسلام اطاعت په حقیقت کې د الله اطاعت ده. ته چې په سنتو عمل وکړي دا نبي علیه السلام اطاعت یې وکړه، د نبي علیه السلام اطاعت یې وکړه، دا خپله د الله اطاعت ده. یو دلیل دا ده. الله فرمایي من یطع الرسول فقد اطاع الله. څوک چې د رسول اطاعت وکړي په حقیقت کې د الله اطاعت وکړ. بل ځای کې فرمایي ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. څوک چې د الله اطاعت، د الله د رسول اطاعت کوي، نو دی ډېر لوی کامیاب شو، د ډېره لویه کامیابي د ځان سره یوړه. دا شان ته بل ځای کې وایي نبي الله رب العزت وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. دا رسول تاسې ته کوم شی بیانوي دا کلک نیسئ، په هغو باندې عمل کوي، او کوم شی چې منع کوي د هغه نه تاسې منع کېږي. دا الله ما ته وایي. په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي من اطاعنی فقد اطاع الله. څوک چې د ما اطاعت وکړي د الله اطاعت وکړه. ومن عصانی فقد عصى الله. او څوک چې د ما نافرماني وکړي، د ما د سنتو خلاف عمل وکړي، د ما خبره ونه مني، فقد عصى الله. د په حقیقت کې د الله خبره ونه منله، د په حقیقت کې د الله نافرماني وکړه. نو یو دلیل خدا د په سنت باندې د عمل کولو د ضروروالی چې په دې سره اطاعت د رسول الله راځي، او اطاعت د رسول الله د حقیقت کې اطاعت د الله رب العزت ده. یو دلیل. دویم دلیل د نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې عمل کول ځکه ضرور ده چې په دې سره د نبی علیه الصلاة والسلام د افعالو، د اقوالو او د سیرت اتباع راځي، اقتدا ورپسې کېږي. او په ټوله دنیا کې د اقتدا دپاره غوره نمونه چې د هغه د موږ تاسې پیغمبر ده. یعنې دی د دې لایق ده چې ما ته اقتدا پسې وکړو، د ده په افعالو کې، د ده په اقوالو کې، د ده په سیرت کې، هر شی باید ما د نبي علیه السلام غوندې برابر. د قرآن عظیم الشان نه ثابته خبره ده چې بهترینه نمونه د موږ تاسې لپاره رسول الله ده. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. الله فرمایي په نبی علیه الصلاة والسلام کې د تاسې لپاره یوه د نیکۍ نمونه ده، د نیکۍ. خدا د هغه چا دپاره لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، څوک چې د الله او د آخرت هیله مني، الله غواړي او آخرت غواړي، د هغه دپاره بهترینه نمونه هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ده. او د هغه چا دپاره د وذکر الله کثیره، څوک چې ډېر الله یادوي، د الله ذکر ډېر زیات کوي.
دا دویم دلیل ده. د دې نه ما سوا د نبی علیه الصلاة والسلام په سنت باندې په عمل کولو کې د نبی علیه الصلاة والسلام پیروي او تابعداري رانغښتې ده. چې سنت او عمل وکړي نو تا د نبی علیه السلام پیروي وکړه، تا د نبی علیه الصلاة والسلام تابعداري وکړه. دا بل دلیل. څلورم دلیل د نبی علیه الصلاة والسلام په سنت باندې عمل کول دا د نبی علیه الصلاة والسلام سره د محبت علامه ده، او د نبی علیه الصلاة والسلام سره محبت کول دا د کامل ایمان نښه ده. څوک چې د خپل پیغمبر سره محبت کوي هغه به د کامل ایمان خاوند دي. دا د قرآن عظیم الشان نه ثابته خبره ده. الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یغفر لكم من ذنوبکم. الله فرمایي که چېرته تاسې غواړئ چې له ما سره محبت وکړي نو د نبي علیه السلام تابعداري وکړي. الله دا خپل محبت دا تړلی ده د نبي علیه السلام په تابعداري پورې، او د نبي علیه السلام تابعداري په څنګه راځي؟ په سنتو باندې عمل کولو باندې راځي. چې تی په سنتو عمل وکړي بیا به هلته تا د تابعداري کړي. داسې نه چې ته چغې وهې چې زه عشق لرم، زه محبت لرم د رسول الله سره، او د هغه یو سنت هم تا په ځای کړی نه، دا بیا هسې دوکه ده. دا ځان ته هم دوکه ورکول دي، نورو خلکو ته هم دوکه ورکول دي. نو که ته غواړې چې د الله محبوب جوړ شي نو د الله محبوب به هغه وخت کې جوړېږي چې ته به د نبي علیه الصلاة والسلام تابعداري کوې، او د نبي علیه الصلاة والسلام تابعداري دا د ده په سنتو باندې په عمل کولو سره راځي چې د ده سنت به ته په ځای کوې. حسن بصري رحمه الله یو عالم دغه د دې آیت په تفسیر کې وایي کان حبه ایاهم اتباع سنت نبیه. وایي د الله محبت د خپلو بندګانو سره هغه په څه کې ده؟ اتباع سنت نبیه. چې کله د ده د نبي سره د ده د نبي د سنت تابعداري وشي نو د ده د نبي د سنت چې تابعداري وشي بس په هغه وخت کې به خدای پاک تا سره مینه کوي، الله د تا سره محبت کوي. د دې نه ما سوا د نبی علیه الصلاة والسلام په سنت باندې عمل کول د دې وجې نه هم ضرور دي چې خپله د الله پیغمبر امر کړی په دې باندې چې د ما سنت په ځای کوي. د الله پیغمبر خپله په دې امر کړی. یو روایت کې راځي صحابهو ته وصیت کوي، ای صحابهو اوصیکم بتقوى الله والسمع والطاعه. زه تاسې ته وصیت کوم چې د الله نه وډار شئ او د خپلو امیرانو خبر منئ، د هغوی اطاعت کوئ. د دې وصیت هم درته کوم. وإن كان عبدا حبشيا، اگر که په تا باندې امیر داسې یو څوک مقرر شوی و چې هغه حبشي غلام و د کمې مرتبې والا، بیا حبشي و له رنګ هم تک تور و، خو چې د تا امیر شو په تا باندې مقرر شو بیا په تا باندې اطاعت لازم ده. بیا د الله پیغمبر فرمای ومن یعش منکم بعدي فسيرى اختلافا کثیرا. لما نه وروسته څوک چې په دې دنیا کې ژوند کوي او پیدا کېږي وایي ډېر زیات اختلافات به وویني، او موږ تاسې وینو دا اختلافات. دا پیشنګویي د رسول الله ده. لما نه وروسته څوک چې ژوند کوي دی به ډېر زیات اختلافات وویني، ډېر زیات بدعات او خرافات او ډلې فرقهبازي، دا شیان به ډېر زیات وویني. نو په داسې وخت کې څه کول پکار دي؟ ما تا ته نصیحت کوي. په داسې وخت کې چې اختلاف هم ولیده نو بیا علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین. په داسې وخت کې د ما سنت کلک ونیسئ او د خلفای راشدینو سنت کلک ونیسئ. هغه خلفای راشدین چې هغه په خپله هم په هدایت او د نورو خلکو دپاره هم د هدایت یوه ذریعه وه. د دې نه مراد همدغه څلور مشهور خلفا دي: حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین او حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. د ما سنت کلک ونیسئ او د خلفای راشدینو سنت کلک ونیسئ. د دې نه معلومه شوه چې خلفای راشدین معیار حق دی، لکه څنګه چې زموږ تاسې لپاره د حق دپاره معیار رسول الله ده، صحابه هم دي. دا د دې حدیث نه معلومه خبره ده. وعضوا علیها بالنواجذ. او تاسې په دې سنت دماغ او په سنت د دې خلفای راشدینو باندې کلک مضبوط خلو ولګوئ. نواجذ هغه غاښونو ته ویل کېږي چې دا بالکل په آخري زامه کې، او دا هغه وخت کې په دې سره سړی یو شی نیسي چې کله مضبوط یې ونیسي. نو کنایه د دې نه ده چې تاسې ښه مضبوط دي ما سنت په هغه وخت کې ونیسي. نو یو دلیل د سنت
د عمل کولو دپاره دا ده چې خپله رسول الله امر راته کوي علیکم بسنتي حکم راته کوي د ما سنت مه پرېږدي د ما سنت ونیسئ. بل دلیل د نبي علیه الصلاة والسلام په سنت باندې عمل کول ځکه ضرور دي چې په دې کې اجر ډېر زیات ده، ثواب ډېر زیات ده. حضرت بلال ته وایي، بلال ابن حارث ته وایي انه من احیا سنة من سنتي قد امیتت بعد